د فضائل رمضان د پنځمې برخې مینوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وړاندې کوم. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایلی دي: الصيام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامه. قرآن عظیم شان او روژه د انسان د پاره شفاعت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه په ورځ د قیامت الله جل جلاله ته وایي: یا رب، دغه انسان ما د خوراک څخه منع کړی و، د شهوات څخه مې منع کړی و، د اوبو څښلو څخه مې منع کړی و، زما په خاطر یې نه خوراک کوه، نه جماع کوله او نه څښاک کوه. یا رب، ما ته شفاعت را نصیب که په ده کې. او دغه رنګه قرآن عظیم شان ورته ووایي: یا رب، منعته النوم باللیل. دغه مؤمن باندې ما د شپې خوب حرام کړی و، د به زما تلاوت کوه، ما ته د شفاعت اذن راک. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: فیشفعانی دواړه شفاعت وکړي، که روژه وي او که قرآن عظیم شان وي. روژه شفاعت د مؤمن کوي، خو چې پر هغه طریقه باندې ونیول سي لکه څنګه چې د روژې احترام او د روژې حیثیت دی. د ابو هريره مبارک څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لو ان رجلا صام یوما، که یو انسان یوه ورځ روژه ونیسي، یوه ورځ، ثم اعطي ملء الارض ذهبا، بیا د مځکې د مخ په اندازه باندې چې مځکه ورباندې ډکه وي، دونه سره زر خیرات کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لم یستوفي ثوابه دون یوم الحساب. دغه چې مځکه ټوله د سرو زرو څخه ډکه وي، انسان یې خیرات کړي، لا هغه د روژې ثواب ته نشي رسېدلی. د روژې ثواب الله جل جلاله د یوم الحساب په ورځ باندې مؤمن ته ورکوي. او دغه رنګه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من صام ابتغاء وجه الله، چا د الله د پاره روژه ونیوله، بعده الله من جهنم، الله به یې د دوزخ څخه دونه لرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي: لکه یو مرغه چې چیچی وي، والوځي، نو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر هغه وخته پورې چې دغه مرغه زوړ سي او پسې مړ سي، نو به څونه تګ وي چې مرغه دومره سي چې اول تای سي، نو والوځي، نو روان وي شپه او ورځ سفر کوي. په دې سفر کې دی غټ سي، پسې زوړ سي، پسې مړ سي، نو به څومره بعد، څومره لرېوالی، څومره ډېر واټن، څومره ډېر مزل به وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: دا مؤمن چې روژه ونیسي، الله به یې دومره له اور څخه د دوزخ لرې کړي. الله جل جلاله دې زموږ روژې په خپل دربار کې قبولې او منظورې وګرځوي. دغه رنګه د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ورزندې کړلم او خپلې سینې مبارکې ته، او بیا یې دا وویل: که چا دا کلمه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله او پر ایمان ورلی، دخل الجنه، دغه انسان به جنت ته داخل سي. او من صام، که چا روژه ونیوله د الله د رضا دپاره، دخل الجنه، دغه انسان به د الله جل جلاله په فضل جنت ته داخل سي. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه په یو سفر باندې واستاوه. هغه سفر هم په دریاب کې و. ابو موسی رضی الله تعالی عنه وایي موږ چې د دریاب مابینځ ته ورسېدو، د شپې یو رڼا سو، په دې رڼا کې اواز پیدا سو. د اواز کې دا راته ویل کېږي: اهل السفینه،
ای د کښتۍ خاوندانو، ای په کښتۍ کې سپرو ودرېږئ چې د الله په قضا باندې مو خبر کم چې الله جل جلاله څنګه قضا کړې ده پر خپل ځان باندې. ابو موسی رضی الله عنه مبارک وایي ما ورته وویل چې موږ خبر که. په دې اواز کې دا وویل چې ان الله تعالی قضا علی نفسه، الله جل جلاله پر خپل ځان دا قضا کړې ده، دا امر یې کړی دی چې من اعطش نفسه له فی یوم صائب سقاه الله یوم العطش. که چا د الله د رضا دپاره ځان تږی کړي، د روژه یې ونیوله، په روژه کې عادتا انسان تږی، په هغه ورځ چې انسانان د تندې سره مخامخ وي، هغه ورځ چې د تندې ورځ ده، په هغه ورځ بیا الله اوبه کړي. نو ځکه بیا وایي ابو موسی رضی الله تعالی عنه به کوشش کوه چې په ګرمو ورځو کې روژې ونیسي، ځکه په ګرمي کې هغه روژه انسان تږی کوي. نو دا چې پر امت مسلمه باندې اوس د روژې سیزن په ګرمي کې دی او انسان کې تږی کېږي، نو الله جل جلاله د دغې تندې بدله ورکوي چې هغه د عظیمې ورځې د تندې عوض دی. که الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي داسې سخته ورځ ده یوم الحساب، چې هغه شیرین پلار، شیرین مور او شیرین اولادونه، هغه د ژوند خوږ ملګری، هغه ښځه، دا به ټول یو له بله سره بېزاره وي. د بعضو انسانانو ژبې په سینه باندې پرتې وي، سترګې به یې تندي یو خواته پورته شوي، بعضې به تر ستوني پورې په خولو کې غرق وي، بعضې به تر نامه پورې په خولو کې غرق وي. دا هغه عظیمه ورځ ده، هغه د تندې ورځ ده. نو که په ژوند کې انسان د الله د رضا دپاره په روژه کې ځان تږی کړي، الله جل جلاله به د هغه عظیمې ورځې د تندې، د هغه عظیمې ورځې د تندې څخه به خلاص کړي. او دغه رنګه الله جل جلاله د سورة البقرې په 182 آیات کې راته وایي یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کتب علیکم الصیام، پر تاسو باندې فرض کړول سوې ده روژه، لکه څنګه چې پر پخوانو امتو باندې فرض کړول سوې ده، لعلکم تتقون. او ابو هريره مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صام رمضان ایمانا و احتسابا، د رمضان روژه که چا ونیوله د ثواب په نیت او عقیده او ایمان یې هم دا و چې دا را باندې فرض ده، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکني ګناهونه به الله جل جلاله ټول ورمعاف کړي. نو الله جل جلاله دې روژه زموږ د ګناهو کفاره وګرځوي. او دغه رنګه د عمر بن مرا جهني رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو نفر رالی، ول یا رسول الله لا اله الا الله وانک رسول الله، موږ خو داسې کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. او صحابه و به رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې داسې کلمه ویله لا اله الا الله وانک رسول الله، ته د الله رسول یې، خطاب یې ورته کاوه. هغه صحابي ورته وایي وصلیت الصلوات الخمس، 5 وخته لمونځ کوم او د رمضان روژه نیسم او شپه یې په عبادت تېروم او زکات ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته من مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء، که پر دغه عمل باندې انسان مړ سو، 5 وخته لمونځ یې کاوه، د رمضان روژه یې نیوله او د تراویح لمونځ یې کاوه، او که زکات ورباندې فرض و زکات یې ورکاوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا به د صدیقین و د شهداء په صف کې راپورته کېږي. صدیقین او شهدا هغه خلک دي ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پر دوی به نه بیره وي په ورځ قیامت او نه به پر دوی باندې غم وي، هغه به په خوشحالي باندې جنت ته ځي، هغه به د عظیمې ورځې له خوف څخه په امن وي، هغه به د عظیمې ورځې له تندې څخه په امن وي، هغه به د عظیمې ورځې له لوږې څخه په امن وي. الله جل جلاله دې موږ ته د ټولو نیکو اعمالو توفیق راکړي. حدیث رقم 680 صفحه 221.
المتجر الرابح في صواب العمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترمینو، دا 2 ورځې د رمضان میسجان لږ دي، زه په کار اخته یم. الله جل جلاله دې زموږ تاسو د آخرت کارونه را برابر کړي. والسلام علیکم.